یو ځل بیا په زیات شمیر پاکستانی پوځیان هلاک، طالبانو ته تسلیم او په تیښته بریالي سول. پاکستانی طالبانو د پاکستان پوځ سم خراب کړ او مرګوني بریدونه پرې کوي. دا چې بشپړ جزئیات څه دي هر څه همدغه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. TTP په یو زبردست ګزار کې په زیات شمیر پاکستانی عسکر غځولي. د پاکستان تر ولکې لاندې پښتونخوا کې یو ځل بیا د TTP جنګیالیو له لوري د پاکستاني ځواکونو پوسته په نښه سوې چې ورته یې د هلاکت کندې کیندلې دي. پیښه بیا هم شمالي وزیرستان ډیورنډ کرښې ته نږدې غلام خان تحصیل دیوګړ سیمه کې رامنځته سوې ده. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي چې برید پرې د ډیورنډ کرښې ښې غاړې افغانستان څخه پرې سوی او کله چې جګړه خلاصه سوه نو وسلوال بیرته افغانستان ته تللي. په شمالي وزیرستان کې پاکستاني عسکر له ډاره سر هم نسی پورته کولی ځکه چې اوس دا سیمه خطرناکه سوې ده. پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه چې پاکستان پرې قرار خپله قبضه له لاسه ورکوي، د عسکرو حالت یې هم ورځ تر بلې خرابیږي. هغوی دې حالت ته د ټینګې نه دي ځکه خو د راپورونو او موندنو په اساس یو شمیر عسکر چې پښتانه وي TTP ته تسلیمیږي. یو شمیر له خپلو دندو تیښته کوي او هغه څوک چې پاتې کیږي هغه وژل کیږي. خبریال ویب پاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې لسګونه پښتانه پاکستاني ملیشه د پوځ او پولیسو عسکر TTP ته تسلیم کیږي. د TTP او پاکستان د سولې خبرې تر اوسه پورې پاکستان په پوره قیمت ولاړ دی چې له TTP سره روغه جوړه وکړي، خو د دې ډلې غوښتنې او یا هم زوروره جګړه پاکستان د پاڼ او پړانګ ترمنځ کړی چې کومه برخه انتخاب کوي بس هلاک به وي. اوس تازه بیا هڅه پیل سوې چې د وزیرستان څو مشران تر ډیورنډ کرښې اوښتي او له وزیرستان څخه خوست ته تللي ترڅو هلته د افغانستان اسلامي امارت په واسطه د منځګړیتوب په حیث له TTP سره خبرې وکړي او د سولې کومه لار پیدا کړي. د پاکستان له دوه مخیتوب څخه داسې ښکاري چې دا خبرې او هر څه به ناکام کیږي او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه هر څه به پاکستان له لاسه ورکوي. تر اوسه پورې پر پاکستاني پوځیانو د TTP او BLA له لوري بریدونه سوي، خو باید دا بریدونه نور هم زیات سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله پامان.